نو دا مخکې په بني اسرائیلو ته خاص خطاب کړی و. مخکې هم د رکوع په سر کې د هغه رقم تېر شوي وو چې یا بني اسرائیل اذکروا، هلته هم دغسې د بني اسرائیل تورې راغلي په یانې دا ورته سوی وه، اذکروا هلته ورته ذکر سوی. هلته هم الله پاک خپل نعمتونه ولیکو په یاد کړي وه، مګر هغه د دې دپاره چې دوی دغه نه اوامر وه او پنځه نواهي وه چې دغه پر ځای راوړي، معنا خاوندان د کامل ایمان شي. هغه کې مهم شی چې ورته ذکر سوی و هغه دا و چې لمونځ او صبر دواړه، لمونځ او صبر دواړه ګران وه. د دې دپاره اوس یو بله اسانه طریقه وښیي چې سړی په هغه باندې کوم د مستحق د جنت ګرځي، د اوره څخه خلاصېږي، هغه شکر ادا کول. اوس یې شکر ادا کولو ته الله پاک رابولي. نو پر دې بني اسرائیل باندې خاص تقریبا تر د شپېتم آیات پورې هلته باره چې دوی دوهمه رکوع پرې کېږي. دا اوس رکوع چې موږ شروع کړې ده دا خو به خلاصه شي، یوه بله رکوع چې خلاصه شي تر هغه ځایه پورې الله پاک اته انعامات وريادي چې دغه نعمتونه مې وړاندې کړي دي. دغه شکر خو ده، د دغه شکر د نعمتونو چې یو چا ته په یاد کړي بالا په خپلو ګناهونو کې وشرمېږي چې دغه انعامونه مې چې در وړاندې کړي دي. نو دا یې دوهم خطاب بني اسرائیل لره وکړي دپاره د ادا کولو د شکر. هغه د مخکې چې هغه د دې دپاره چې دوی په ایمان ځان مشرف کړي، هم څه نعمتونه ور یاد کړي وو، خو هغه دعوت الی الایمان و. دلته دعوت الی الشکر دی چې دوی شکر چې ادا کړي. نو دا دواړه خطاب بني اسرائیل ته خاص ولنو. نو اول دپاره دوی ته چې دوی ترغیب ورکړي، پسې ترهیب ورکړي. د ترغیب و د ترهیب وروسته به برا نعمتونه ور یادوي. ترغیب دا دی چې یو چا ته رغبت ورکړي، میلان ورکړي و یو ښه کار. ترهیب دا دی چې ویې بیره د عذاب څخه. نو د اول چې اوس موږ شروع کړي دا چې دی ترغیب. الله پاک ورته وایي چې یا بني اسرائیل، یا بني اولادې اسرائیل د یعقوب علیه السلام. اسرائیل هم په عبره زبانې ویلو چې اسرا و عبد ویل کېږي، ایل الله په ترجمه سره دی. نو اسرائیل معنا عبدالله، نو ای اولادې د عبدالله. نو عبدالله څوک و؟ یعقوب علیه السلام هغه ته عبدالله ویل کېدل. اسرائیل چې دی نو العبراني تورې دی معنا یې دا سوه. نو ای اولاد د اسرائیل د یعقوب علیه السلام اذکروا تاسې در یاد کړئ نعمتي نعمت زما التي هغه نعمت انعمتو چې ما انعام کړی دی علیکم په تاسې باندې، چې هغه ما کوم انعامونه پر تاسې کړي وو هغه در په یاد کړي. د دغو انعامو تفصیل بیا وروسته بیا راځي په دغه صورت کې چې په تفصیل باندې الله پاک ورښیي یو دلته داسې مجمل اشیان ور یادوي. کنه دغه قصه د بني اسرائیل و د موسی علیه السلام او د فرعون په تفصیل بل ځای راځي. دلته فقط هغه خاص غټ ټکي ورښیي مازې چې الله پاک فقط مازې ور یادوي چې ما دغه اشاره ورته کړي دوی پوهېږي چې فلاني قصه را یادوي. نو چې ما انعام کړی و علیکم پر تاسې. اوس یوه خبره دلته دا ده چې اذکروا نعمتي، دلته هم دا نعمتي الله پاک خپل ځان ته نسبت وکړي، خو هغه د متکلم د زما نعمت. پسې نو په انعمتو کې چې دی په دې کې خو بیا چې ما انعام کړی، خو د نعمتي څه بله دا خبره معلومېږي چې ما انعام کړی دی. نو دوه واره پلای نعمتي و ځان ته منسوب کړي، بیا په انعمتو کې بیا و ځان ته منسوب کړي. وایي دا دوه نسبته سره جلا دي. هلته نعمتي کې چې و ځان ته منسوبه کړي دي هغه فقط الله پاک مالکیت ځان ته ثابت کړي چې هغه زما نعمتونه چې زه مالک یم. دا نه سوه ثابته چې دوی ته ورکول سوه که نه سوه ورکول. او په انعمتو کې دا خبره ثابته شوله چې تاسې ته درک ورسوه چې ما انعام وکړي علیکم. تاسې خبره کېدای شي اوس په خبره په سوال هم پوهېږئ په جواب هم. شمال خو د دې نعمتي څه معلومېږي چې نعمتونه د خدای پاک په وري کې ورکړي دي. د انعمتو څه معلومېږي چې نعمتونه د خدای پاک نو د تکرار څه ضرورت دی؟ هغه وایي دا دی چې د نعمتي څخه نو دا نه معلومېږي چې ودې کې ورکړي. د نعمتي څخه فقط دا معلومه شوله چې الله یې ځان ته نسبت وکړي چې الله مالک د دې نعمتو دی، مګر دا چې ودې کې ورکړي دي که نه دي ورکړي هغه کومه ده چې معلومه شي. فقط زما نعمتونه شو، دا نعمتونه ستا نو چا ته ورکول شي. بیا ورسره چې انعمتو چې ما انعام کړی دي درکړه مې کړی ده علیکم په تاسې باندې ما درته درکړي دي داسې. نو دا در په یاد کړي ابن اسرائیل. وانی فضلتکم او بل دا خبره در په یاد کړي چې ما چې دوی فضلتو بهتر کړي یاست کوم تاسې علی العالمین پر ټولو مخلوقاتو بهتر ګرځولي یاست. لکه دا خبره چې پرون موږ ویلې وه چې دا بني اسرائیل چې وه په دوی کې 4000 انبیا علیهم السلام راغلي وو. نو خو دغسې کتابونه وو، دا صحیفې پکښې کې راوړې. دا د فضیلت یو نښه وه چې ما ټولو خلکو دوی ته د تعلیم یافته په سترګه کتله چې ما حتی د دم د لارې څخه هم دوی مرجع وه چې خلکو به خپل شي په کوم دین حاصلوه هم یې د دوی څه حاصلول. او د تعلیم دغه د رڼا چې وه چې مثلا دوی علم والا دي، نور والا دي، دغه مرکز هم دوی ټولو خلکو په هر شي کې دوی اتفاق کوه چې دوی څه چم کړي. ولې ول دغه هوښیاران خلک دي. نو الله ما تاسې غوره کړي وه سعد العالمین پر ټولو مخلوقاتو. پر دغه ځای هم سوال دا واردېږي چې الله پاک دوی پر ټولو مخلوقو غوره کړي وه. نو خو دا معنا چې پر دغه امت باندې هم دوی غوره شول، پر امت د نبي علیه السلام. خو عالمین یې وایي عالمین ټولو مخلوقات ته ویل کېږي. نو د نبي علیه السلام پر امت کله دوی غوره، کله د دوی انبیا د نبي علیه السلام باندې غوره وو. خو نبي علیه السلام افضل الرسول دي، د ټولو رسولانو افضل دي. دغه د ټولو مؤمنانو عقیدت
د دوی به هم دغه عقیده وي که اوس دوی مؤمنان سي ایمان راوړي د هغه به وایي چې خاتم الرسول نبي علیه الصلاة والسلام پر موسی علیه الصلاة والسلام افضل دی پر بې دی ولې خدای رحمت للعالمین دی. نو د دغه آیات څخه به دا معلومیږي چې معنا دغه بني اسرائیل د نبي علیه الصلاة والسلام تر امت خیر وه او هلته زموږ عقیده ده چې دا امت د ټول امتو خیر دی نبي د ټول انبیاو افضل دی. د دې جواب دا دی چې دغه عالمونه سره جلالین والا هم دغه تقدیر ورسره رږدي چې علی عالمي زمانهم ابن کثیر هم دغه ورسره رږدي چې د دې څخه ګرد عالمونه د دنیا نه دي مراد چې د آدم علیه السلام د وخت چې راونسي بیا د قیامت پورې دا ټول عالمونه باندې دی افضل دي دوی ته فضیلت ورکول شوی. معنا دا سوه دوی چې افضل په خپله زمانه کې د دوی په ټیم کې چې د بني اسرائیلو ټیم نبي علیه السلام له هغه مبعوث سوی نه و په هغه وخت کې په ځکه څه چې مخلوقات ګرځېدل څه چې امتونه ګرځېدل د بني اسرائیل افضل او احتمال چې ما دي اعلم الناس په هغه وخت کې ولې خو په دې کې ډېر نبیان راغلي وو. کیدای شي په دې سوال جواب هم پیدا یاست په دې خبر د سوال خلاصه دا سوه چې علی العالمین ته چې وګورې عالمین خو جمع دي ګواکې دوی افضل سوالای ما تاسې بهتر کړي است پر ټولو مخلوقاتو باندې په ټوله مخلوق کې د نبي علیه السلام امت هم شامل دی خپله پیغمبر په کښې شامل دی نو د نبي علیه السلام په امت دوی کله دی خو دا امت الله پاک ورته وایي چې کنتم خیر امت تاسې خیر امت وایاست الله پاک دا امت د نبي علیه السلام وایي دلته معلومه شوه چې په ټولو عالمینو باندې دوی الله پاک افضل کړي وو. ما جواب یې دا دی چې دغه عالمینو څخه ګرد عالمین نه دي مراد چې د آدم علیه السلام سره ورسې بیا د پای پر قیامت د دغه عالمینو څخه هغه عالمونه مراد چې په هغه زمانه کې موجوده چې د بني اسرائیلو د نبوت و د دوی د دین زمانه وه د نبي علیه السلام دین په هغه یې منسوخ کړي تر دغه ځایه پورې چې هغه خواته چې په هغه زمانه کې څه چې عالمین وه څه چې نور قومونه و امتونه وه دغه بني اسرائیل افضل وه. الله دا بلې نعم یو خو هغه نعمتونه چې ما په دې دنیا کې در باندې کړي هغه در په یاد کړي او بل دغه چې پر ټولو قومو پر ټولو اولسو ما تاسې افضل کړي واست تاسې لکه هغه ستانه په پښتو لفظ کې تاسې پوهېږئ پښتانه چې یو قوم تر ځان غوره بولي وایي دا زموږ ستانه دي معنا تر موږ افضل دي نو تاسې د ټوله دنیا ستانه واست. الله وایي دغه فضیلت مې درکړی لکه په موږ کې مثلا سیدان موږ ستانه بولي دوی د خپل وخت سیدان یې بولي ستانه یې بولي بزرګان یې بولي ټوله شیان کمالات په دې کې جمع دا نعمت الله پاک ورله ورکړي دا یې ترغیب ورکړي چې مال والا ترغیب دی پس یې ترغیب دی دغه ترغیب و رغبت ورکړي نو الله تاسې په ما دغسې ګران واست دغسې مې نازولي واست په ګردو خلکو بهتر واست نو تاسې چیرې ځئ ماله اوس ترغیب پسې ورمخ شو چې بیروي واتقوا یوما لا تجزي واتقوا الله وایي تاسې وبېرېږئ یوما د هغې ورځې څخه لا تجزي چې بدله نشي ورکولی کفایت نشي کولی نفس یو نفس چې هغه مؤمن نفس عن نفس د بل نفس چې کافر وي شیئا د هېڅ بدله نشي ورکولی ولا يقبل او نه قبلېږي من هذا دغه نفس څخه شفاعت سفارش هم نه قبلېږي چې د بل نفس لپاره یې وکړي ولا يؤخذ او نه اخیستل کېږي من هذا دغه نفس څخه عدل فدیه هم نه اخیسته کېږي چې فدیه ځینې واخلي نو بدله ځینې واخلي ولا هم ينصرون او نه د دوی نصرت کول کېږي مدد امداد یې هم نه کول کېږي. په دغه ترهیب کې نو چې ما اوس الله پاک څلور طریقې په دنیا کې د دې دپاره استعمالېږي چې یو مجرم ځان خلاص کړي الله وایي دغه څلور سره طریقې په تا درېدلي په ورځ قیامت بیا نسي خلاصولی ځان لکه د دې په دې دنیا کې یو سړی د حکومت مجرم دی یا د یو بل چا مجرم یکلا ګرفتار شي چې ګرفتاره شي اول د خلاصون لاره دا د یو څوک راځي باره وایي زه یې زامین یم بیا زه په لاس در کوم وسیله کفالت بالنفس وکړي د نفس وکیل یې چې باره بیا زه حاضروم پر وخت باندې وسیله کوه څه کوې خواره کوي دا یوه طریقه ده د نجات. یا د مثال طور کفالت بالمال وکړي باره ورته څه شي پر باندې وخت پلې کوي وخت سړی له نو یا کفالت د نفس دی یا کفالت د مال دی دغه په دا ځای کې جواب شوله چې لا تجزي چې بدله نشي ورکولی کفایت نشي کولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس هلته په آخرت کې دا نه چلېږي چې الله به یو سړی ګرفتاره کړي راټینګ کړي بل به راتېر شي باره وایي څه شي دی زه زامین یم ما ووایه دا رقم نه کېږي چې دی وایي د هغه پر ځای ما ووایه زه د نفس زامین یم یا چې هر څه حق پر ده باندې دی زه در کوم هلته یو نفس د بل نفس جواب نشي ویلی الله وایي دا کار خو خلاص چې ستا پر ځای به بل حاضرېږي چې لاس ونیسي چې یا ما ووایه یا ځګر وټکړي چې ما ته غږ ته واچوه یا دا چې پر ده کوم حقوق دي هغه به زه درکړم دا نه کېږي دا یوه طریقه. بله طریقه په دنیا کې نو دا ده که دا کار نه کېږي د پیسو چې کفالت بالنفس باره نو بیا یو څه جرګه ورته برابره کړي سپین ږیري راوغواړي سیدان راوغواړي معنا د هغه وخت مطابق مثلا چې اوس په ځینې علاقو کې کلیوالي علاقې کې خلک سپین ږیري او سیدان پرله برابر په دې کټو په دې ځای کې به خلک یو څو لنډهر خریلي وو چې ژړې ژړې ګړې یې ترلاسه دغه دا فلانی یې ټوکېټ دی فلانی یې چیش دی دغه ډېر خرۍ وي نیکټایي والا پرله برابر کې برابر معززین یې راوستلي دا اوس دلته دا رواج دی
بهرحال خو د هر قوم د هر خلکو عادت خپل دی چې سړی چې دی دغه نه کوي چې ما دغه پر ځای ووایه نو خلک جرګه ورته برابره کړي برای خلک یې راوسته څنګه مې د جدو نه جرګې مخ وهلی وای شفاعت شروع سي سفارش شروع سي الله هغه خبره مو ودرول ول ولا يقبل منها شفاعة البته بیا ته نشي کولی چې سیدان پر لیکه کې یا سپین ږیري پر لیکه کې یا ملایان پیران پر لیکه کې چې راوځي چې بارا دغه الهي د کافر البته نه خلاصېږي دا څه ولا يؤخذ منها عدل بل دا چې څوک راسي بارا بابا جزا فدیه ده که فدیه ده معنا یو په لاس وای حق واخله بلا سړی لکه فدیه ورکړي کې دا سړی خلاصوي بارا فدیه ورته کښېږي مال ورته کښېږي البته فدیه هم نه چلیږي پکښې بل طریقه نه دا ده که دا درې نه کېږي بارا وایي د مړو زور وښکاره کوي په دې دنیا کې نو بله طریقه دا ده بارا نو خپل پر قوم غږ وکړي یو څو ځوانان پر له راټول کړي بارا وایي نو په زور یې درته خلاصوم بارا نو جنګ شو الله وایي ولا هم ینصرون نه د دوی نصرت کول کېږي جنګیالي هم داسې راوستلی البته نو څلور طریقې په دنیا کې کارېدلې ما یو کفارت بالنفس یا کفارت بالمال دا طریقه بله د شفاعت سپارش سپېږلي پر له راولي د هغه څه ماس او بله فدیه ورته ورکړي چې څوک یو ځای بندي باندې په پیسو ځینې رانیسي راخلاص کړي فدیه ورکول دي او څلورمه طریقه زور چلول دي دغه څلور سره طریقې د خلاصون چې په دنیا کې خلک عادتیان وه الله پاک دا پر ودرولې باران دا هلته نه چلیږي او دا د دې د هغه توهم رد هم سو چې بني اسرائیل وویل باران خدای پاک موږ چیرې ورچې وچاته ودوژه ولکن موږ چې هر څه کوې کوه باران موږ خو نازورداره یو نازورداره بیا دا دي زموږ په نیکهګانو کې ول 4 زره یوازې انبیا د یعقوب علیه السلام د وخته چې راونسې بیا د نبي علیه السلام په تېر شوي دغه نیکهګان دغه نواس نه لري چې موږ خلاص کړي دا د خدای دونه نازورداره چې دي دا چې موږ یې په لنګر کې یو نو خو دغه مو خلاصوي الله هغه را دومره وکړي چې هغه د لنګر کیسه دلته نه چلېږي بیا به تا سپېږلي پر راکتار کړي یا به انبیا علیهم الصلات وسلام ستاسې د مخې بره به تاسې خلاصي دغه شفاعت په یاد کې ګوره نه کیسو د دې شفاعت چې دی چې دلته نفي شوی د کوم شفاعت دی دا شفاعت دپاره د کافر دی یو د مؤمن دپاره شفاعت دی چې ایمان یې قوي د مؤمن دپاره شفاعت بیا ستا په نور آیاتو کې راځي چې خپل رسول علیه الصلات وسلام شفاعت کوي د مثال په طور شهید په خپله کورنۍ کې مثلا د اویا نفرو دپاره شفاعت کوي د هغسې حافظ د قرآن د 200 نفرو دپاره شفاعت کوي علما شفاعت کوي دا د مؤمنانو دپاره د شفاعت جایز دی نو شفاعت چې دلته نفي شوی دی هغه شفاعت چې د کافر دپاره او شفاعت قهري نفي شوی دی شفاعت قهري دا دی معنا که د خدای خوښ وي که نه یې خوښ وي لازم یې خلاص وي هغه د مؤمن دپاره شفاعت جایز دی هغه هم په اذن د الله پاک ولې چې رسول علیه السلام ته ګرده خلکو فلوس باید موږ شفاعت وکړو نبي علیه السلام خپله نه کوي چې ولاړ شي د څه شفاعت رسول علیه السلام واره ولاړ شي تر عرش لاندې په سجده پرېږدي په سجده کې نبي علیه په حدیث کې وایي برای ما ته الله پاک هغه اذکار په دغه وخت پر زړه راولي پر خوله یې راولي چې تر اوسه نبي علیه السلام وایي زما نه دي زده د الله هغه ثنا او صفت وایي زه بیان کړم په دغه سجده کې چې اوس هم ماته وایي نه دی معلوم هغه چې دی بیان کړي باره نو غږ پر اوسي چې یا محمد ارفع رأسه الله به ورته وایي چې ای محمد خپل سر راپورته کړي او الله پاک ورته وایي چې واسأل تشفع او ته سوال وکړه ستا به شفاعت قبول شي واسأل تعطى واشفع تشفع واسأل تسوال وکړه تعطى اشي چې غواړې الله وایي زه درکوم او شفاعت وکړه چې ستا شفاعت قبول شي بهر نو پیغمبر علیه الصلات وسلام راولاړ شفاعت وکړي ګوره اذن ورته وشي او د اذن راوجه خو د الله د طرفه اذن نه هېڅوک نشي وړاندې کېدلی چې شفاعت کوي نو یې په د مؤمن دپاره شفاعت جایز دی هغه هم شفاعت باذن الله دلته چې کوم شفاعت نه کړي چې الله پاک شفاعت ته نه قبلېږي دا شفاعت د کافر دپاره وایي خو د اول نفس څخه موږ مؤمن مراد کړي اول نفس هم کافر مراد کړي د کافر دپاره شفاعت نشته نه نبي کولی چې الله وایي دا کافر په دې څلور سره طریقې چې دی دلته عادتي دي هغه په دغه نه خلاصېږي نو داسې خلک موږ ګای وینو کفریات ته خوله باسي دی نو د یو پیر زوی یا د خاندان د سیدانو په خاندان کې دا ډېر مالیدلي دا رقم بس په دې کې یو سیبارونه ګایه په لیوني هغه مشهوره کې ګایه په بل هغه مشهوره کې دی بره د خلکو په معاینه کې د دغه ځای کې وایي قرآن ته دی ښکنځل کې بل ته دی کې برا یار نن بیا درد په څه فاضل کې چې پاکه دراوخته چې ستا پکښې ډبه وایي په دې اوس نبي علیه السلام خوا به دی په دغه باندې خوا دی مرتد دی خدای ته ښکنځل کوي دا هم د بزرګۍ یو نښه چې دی د خدای سره چنې وي نعوذ بالله دا داسې ملا نه مې لیدلی ښه درمنې که رسوي درمنې که زه چې د رسم محتاج نه دا خلک نو عادت په ډېر غټ بزرګ وایي د خدای سره چنې وي دا مرتدان دي دغه خلک دا هېڅ بزرګي نه لري بزرګ هغه دی چې د پیغمبر علیه الصلات وسلام د دین متابعت یې وکړي بس بار نو بزرګي په دې کې راځي باره که د پیغمبر علیه السلام د نسل څخه بار نو موږ به یې ونامتم وسلام خبره خلاصه ولې موږ یې مؤمن عادي دی په ګناه باندې موږ نه کوو دا چې دی کفریات وایي دا خو د ګناه و آفت دی خو د جنت څخه وځي د دې دپاره نه پیغمبر شفاعت کوي که کاور د ابولهب دپاره دی
کېکاونه د بوجۍ دپاره وي خو هغه هم قومي دي خو هغه هم د نبي علیه السلام د قوم څخه دي خو عربۍ دلته ورسره امسایه نو هغه ته به هم شفاعت وکړي نو دا شفاعت د کفر لپاره نشته په دغه ځای کې دا نه پرې راغلې مال هغه کسان چې په دې ځان نه دوکه کوي چې زما په نیکهګانو کې بزرګان تېر شوي دي بهر زما لپاره شفاعت کوي هغه وخت به د ده لپاره شفاعت کېږي چې اذن د الله راسي دا یو شک بل شک دا دی چې دی پر ایمان مړ شي دلته کفریات د ده څه نه یې صادر شوي قرآن ته یې ښکنځل نه یې کړي د خدای پاک ته یې ښکنځل نه یې کړي جنت و دوزخ ته یې ښکنځل نه یې کړي او که ده د اسلام او د ایمان اهانت کوه د دین د هر حکم څخنجوه او دی به وایي چې زما نیکهګان زورور دغه توهم یې ما د بني اسرائیلو هم الله پاک وردا کړه بني اسرائیل یو دغه ګمان په زړه کې عقیده پخه وه بس د پیغمبر مقابله یې کوله د پیغمبر سره جنګ کاوه مګر دوزخ ته مو خدای ولا کوه چې موږ څونه نبیان دي و دا ګرده نبیان به دغه نه کار لا نه چې موږ خلاص کړي څه د ده متابعت کړو الله هغه څلور سره تحقیق ور ودرولې په مابین کې طریقه دغه وه چې ولا یقبلون منها شفاعه د دغه نفس کافران چې پر پیغمبر ایمان نه لري د دې سره شفاعت ورسره نه قبلېږي ما ول دغه نو ترهیب ورله روان اوس کېدای شي ما د خبرې په مطلب پیدا اول آیت کریمه چې موږ وایو هغه ترغیب و الله پاک نعمتونه ور یاد کړه لکه موږ چې په پښتو کې مثلا داسې پرې چا لاس چې موږ وایو بابا نه خو دغه سمه لار ده تا مې دغه انعامونه هم کړي دي ولې ایمان نه راوړې ولې مثلا شکر نه ادا کوې دا ترغیب دی چې که نه کوې نو الله وایي بیا د خلاصون لاره نه لري هغه ستا مفکوره غلطه ده چې بیا ما خپل نیکهګان خلاصوي خپل انبیا مې خلاصوي زموږ په پټه برخه کې خو 4000 نبیان تېر شوي الله وایي هغه کار نه کېږي اوس نو پسې راتېر سي انعامونه یو حسابي اول انعام دا دی وإذ نجيناكم یعنی واذکر ورپه یاد کړه اذ هغه وخت ورپه یاد کړه د هغه وخت نجینا چې موږ خلاصون ورکړي کوم و تاسو ته مو خلاصون درکړي اوس نو دغه خطاب د کوم چې دی دا خو متوجه و هغه بني اسرائیلو ته دی دغه یهود و نصارا دواړه په بني اسرائیلو کې درج دي چې د نبي علیه السلام په زمانه کې موجود و خو الله دغه ته خطاب کوي اشد یې کړه د فرعون خلاص کړي فرعون خو د دې په زرو کلو مخکې تېر شوی یو نیم زر کاله لا زیات اخواته تېر شوی او الله پاک په دې ته ما تاسې خلاص کړاست دلته نو مضاف ورسره کښېږده واذ هغه وخت ورپه یاد کړه نجینا آباءکم نجینا چې موږ خلاصون ورکړي آباءکم و پلرو ته ستاسې د کوم او د نجینا تر منځ د آبا ته ور واچوي ستاسې پلرګنۍ ته چې هغه ستاسې نیکهګان دي ستاسې اصول دي ولې چې پلار ته یې نجات ورکړي پر زوی هم هغه انعام پروت بهرای پلار دې خپل بېوژي ما ځینې خلاص کړي نو که دې پلار مړ وی ته به مستقیم د خوا نو دا خو ظاهره د خلاصون خو انعام د دوی پر پلرو پر نیکهګانو دی په ظاهره پر ده هم دی که پلار ته یې فرعون ور تباه کړی وی نو دی به اوس د کومې خوا ژوندی وی زما خبرې ته متوجه یاست د کومو د نجینا ته موږ د آباد ولې په تفاسیرو کې ورسره لیکي نو وایذ در په یاد کې هغه وخت نجینا چې موږ خلاصون ورکړي کوم یعنې و پلرو ته ستاسې من آل فرعون د آلو د متبعینو څخه د فرعون آل دلته ذکر شوي آل په معنا سره د اولادیه نه دي دلته آل په معنا سره د اتباعو د یو چا چې یو سړی په عقیده کې تابع وي کومکي یې ناصر یې دا د هغه آل بلل کېږي لکه دغه د کفارو د یهودو د نصراو دا اوس چې راغلي دي دغه د دوی لکۍ چې په پیسې یې څه دي چې دی بیا روژې ماته نیسي څه دي وایي دی خو ارامه ما اذانونه کوي که اذان کوي دی آل دی خلاص اذان که کوي که نه کوي مرګ روا دی دی چې 50 واره جماعتونه دري روژې راته نیسي مرګ روا دی دا د فرعون آل چې هغه د فرعون اولاده وه خو فوجي و خو د ده معاونین وه خلاص الله پاک د ده په آل باندې یاد کوي دا د فرعون آل دی نو دا فرعون خو یوازې کله دومره زورور چې خلک بیا راکشولی بني اسرائیل خپله کو خلک وه دغه فرعون چې دا و دی پر دغه له کو خلکو مسلط دا بیا څوک بیا ځړولی په چارکم رقم پیرې پکول خو دا فوج مسلط و باندې پر غښتلي وه نو دا د ده ګرده فوج اتباع د فرعون آل دي و د ده متبعین وه دغه ځای ډول بل د استهزا کې ګوره چې د ده عسکر د ده حامیان الله د فرعون آل وي ما دا د فرعون زامنان نه وه فرعون زوی نه درلودی موسی علیه السلام یې په د زویوالي په خاطر درلوی کړي خپل دښمن یې په خپل کور کې لوی کړي خو دغه نصرا شو پر اولاد نو اولاد یې نو چې اولاد یې نو الله څنګه وایي چې من آل فرعون د آل فرعون څخه هغه د ده معاونین مراجعه هغه د ده عسکر مراجعه هغه د ده سره چې بیا بدرګه کولی شوه پیسې به وګرځوم د ده فوجیانو باډیګاټان چې هغه مراجعه نو چې موږ خلاص کړه ستاسې د چا څخه خلاص کړاست من آل فرعون د متعلقینو څخه د تابعدارانو د فوجیانو څخه د فرعون مې خلاص کړاست یصومونکم یصومونه چې دوی در څه کاوه کوم و تاسې ته سوء العذاب هغه بد عذاب یې در څه کړه بد عذاب یې چې شو دوی چې ور څه کړه یذبحونه دا بیان شو د سوء العذاب دپاره چې بد عذاب الله بد ورته ویل نو بد دی هغه څنګه دی یذبحونه چې دوی علالوله ابناءکم زامن ستاسې علالول ویستحیونه او دوی ژوندي پرېښولې نساءکم ښځې ستاسې یې ژوندي پرېښولې وفي ذلکم او په دغه کار کې دا چې دوی ستاسې زامن علالول ښځې ژوندي پرېښول په دغه کار کې یا وفي ذلکم په دغه نجات کې چې ما خلاص کړاست
یا فی ذلکم په دې دواړو کارو کې بلاء علی پاک په دې کې امتحان دی من ربکم د رب څخه ستاسې عظیم غټ. دا تحت لفظ ترجمه ما درته وکړه. اوس نو دا دی که راسې چې وإذ نجیناکم من آل فرعون د دې دپاره مختصر هغه تمهید زمازي او نور د اقسامو په سره بیا راځي. هغه دا وه چې د فرعون په لاس کې دغه بني اسرائیل ټول دلته لوېدلي وو. نو هغه د کارو خدمت د مریانو کار یې ځینې اخیست. ښځو یې د کورو خدمت ورکاوه، نرانو یې بیا بند د باغو خدمت ورکاوه. دلته بس دغه رقم د فرعون نظام جوړ. دا ټول د عبیدو په رقم استعمالول چې موسی علیه الصلاة والسلام تعالی پاک نبوت ورکړي. موسی علیه الصلاة والسلام راغی برای دلته د خپل قوم ټول د بني اسرائیل د موسی علیه السلام قوم برای ورته شیان سره ټول کې یو په تشکیل ولاړ اوس وغوښتل په وژنو په دې زموږ باندې دا دونه ظالم دی بیا د هېڅ دغه نه پرېښول نه کوي. نو هغه چې موسی علیه الصلاة والسلام باره دوی برابر کړه، د وعده یې ورله ورکړه. باره الله پاک زما سره وعده کړ د خلاصون راکوي. نو باره د فرعون هغه عملیات هغه د خپل قوم چې د فرعون هغه خو مالداران ګرځه هغه دغه خادمان وو غوټه باره باره جوړ کړه. باره سبا شپه زموږ واده دی که دا ستاسې ګېڼې زیورات مشتري دي امیدونه دا مثلا بنګړي دي دا که موږ ته په خواست راکړي موږ چې واده پکې ډېر کړي بېرته بیا درله در د فرعون والا څخه دي دا شیان په خاص وخت طرز د شادۍ ورله راورکړي. چې ماښام څه شپه سول څراغونه لګېدلي پرېښول موسی علیه السلام په مخ کړ ولاړه د اردني پر خوا باندې بوتله. هغه کیسه پسې ورته ده باره بیا نور بیا یې دغسې یو مهم ټکی راځي تفصیل خو یې ډېر دی. مهم ټکی دا و چې باره فرعون ساه راکښېناستې چې شی نسته کړي والجای وجعلناه چې یو نسته ټوله غورځېدلې. دغه چې باره د دې ځای لښکرې پسې برابرې کړي چې د دوی چې تکیه یې کړه پل یې پسې راواخیستې. دلته په مخ کې و د نیل و د فرعون لښکرې د اخوا راغلې په زرو زرو دوی بیا پر موسی علیه السلام راوغورځېدل. ګوره موږ که تاسې اوس په وژنې هغه دې را روان دي را نږدې سو. څه کومه دي ستا د خدای وعدې چې درسره کړي وې چې موږ خلاص یې دغه خو څه ودرېږئ نو هغه چې ښه را نږدې سوله. دلته باره الله پاک موسی علیه السلام ته امر وکړي باره دلته دا دریاب پلکړ ووه. دریاب چې پلکړ ووه دوی چې 12 قبیلې وه هغه قبیلې ګرده هغه دریاب 12 کوڅې سو. باره هره قبیله دپاره خپله کوڅه معلومه په هغه باندې ننوتل هم نه. باره چې په یوه کوڅه موږ ننوځو اوبه داسې غرونه غرونه ودرېدې موږ په بله څه خبرې دغه ناخېړۍ به هم کولې. بیا الله پاک په هغه اوبو کې سوري ورته جوړ کړه دا چې سره وینې هم په دغه کې دوی باره په دا رود باندې ورننوتله چې هلته د دوی سر ته مامېدې دوی ختله اخواته د فرعون لښکرې چې پسې راغلې دلته فرعون هوښیار و د خو نکي خلکو ته په خدایي نه و تېر کړی خر نه و هوښیار چې باره ودرېدې چې دا علاقه بیا څه دریاب وګوره اوبه د کوڅې درېدل بیا هغه مځکه چې خلک پکښې روان وي اوبه وګوره د جوال په رقم درېدل د ځان ته کک دي. په دغه وخت د جبریل امین په میدانه سپور باره راغلی د آس مخ ته تېر سو. نو آس خو مست په میدانه پسې تلي هغه په اوبو پسې ورګډ سو. جبریل امین په دغه کوڅه پسې ورننوتې د ده څه آس زور واخیستې فرعون څه چې آس دغه تککاوه هغه راته کېږدي ولاړې کوچ چې بیا ویله چې معنا د باچا صاحب امر هم دغه دی چې درځي د ده امر نه و د ځان ته ککاوه پکې راټینګولې خو آس ورته کېږدي اباراګرده پسې ننوتل. هغه خلاص و د فرعون آس چاته کتي چې پښې پورته کولې د دې خوا کوچ پسې امام صلی الله علیه پر راوستلې. دغه واقعه الله پاک ټکي ټکي وریادوي. او بل دا ځای وریادوي چې وار د واره چې فرعون خوب ولیدی باره ویله چې ما داسې خوب لیدی چې دغه زما بچي راڅړنګه سي یو هلکې داسې راسي دا بچي زما څه نیسي. دغه خوب و بارانو جمګرانو همدا په بني اسرائیلو کې دغسې واده پیدا کېږي چې ستا دا بچي د خرابې د ورښه دا کار خو اسانه دی چې زما د خوب ترجمه دا ده بس د بني اسرائیلو یې دا علاج د دې پوهېږي چې په دې کې ښځې لنګېږي بس که هلک پر هغه ځای ځینې حلالوي. انجونې یې پرېږدي انجونو ته خې مجبور یو خوا هر کار ځینې اخلو د انجونو څخه خدمت کار یې ځینې اخلو. دغه ځای الله پاک پسې وریادوي. ګورې دا خبره ما داسې مجمل څه څه ټکي د ټول بله هغه آیت کریمه باندې تاسې پوهېږئ. نو یو ځای دغه چې واده واره د خوب ولیدی نو جمګرانو هغه د خوب تعبیر چې زده یي هغه د خوب معبرین ورته ویل بله دا په د بني اسرائیلو کې چې دا ستا خادمان دي مریان دي په دې کې دغسې هلک پیدا کېږي دا ستا خدایي در خراب کړي پاچاهي در خراب کړي خو هم باچا و هم د خدای دعوا کړی دغه در خرابۍ علاج یې دغه مقرر کړي بلل که په دې کې بس په دا کوره باندې ګرځي که په دې کې هلک پیدا سي بس حلالوي او انجلۍ یې پرېږدي. تفصیل په دې کې نور ډېر دی چې باره بیا ورسې خلکو تر خدمت والا هغه خلاص وایي باره بیا د امر توکې باره یو کال یې حلالوي یو کال یې چشکوي پرېږدي. نو هغه ورور یې هغه هارون علیه السلام په هغه کال کې و چې هغه د حلالېدو کال نه و. موسی علیه السلام په هغه کال کې پیدا شو د حلالېدو کال و باره مو رسول الله ته واچوي بیا د فرعون په قصر نه هغه کیسه په تفصیل بیا بل ځای راځي. نو دلته دغه ځای الله پاک وایي چې ما ځینې خلاص کړه فرعون سیسل څنګه ظلم کاوه یصومونکم سوء العذاب دغسې ظلم یې شوی چې بد عذاب یې هغه کوم عذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم چې زامن یې درته حلالوله دغه کار په دا څومره زور غواړي چې د چا کوچنی ماشوم پیدا شي مور یې پر ناجوړي پرته وي د عسکر دروازه وروټ کړي چې راویې بس ښځو ورته حلالې خلاص
دا خو اوس قرآن یو تفسیر دا موږ ته راغلی غوږ مو کېرسو پر خپل ځان ته سړی متصور کړي چې دا نو څونه ظلم دی چې کوچنی پیدا سوی نه ته به ټکان ته خوشحالي وکړه بیا عسکر راسي بیا داسې به جالب راووسه ته ځینې خلاص یې بالا فارغه ستا د مخې ادا خلاص ځینې خاطر او که نجلۍ پیدا سوی هغه پرېږدي نو الله دې په یاد کړه چې دغونه مظلوم وي چې د خپل کوچني دفاع یې نشو کولی ستا د کوره راسي ستا په کور په دروازه کې درته الله او مور به ورته ژړله نو ما خلاصون درکړي ولا بني اسرائیلو ته وایي او اوس دغونه سرغنای سر دې جګې نیولې ما رسول در لېږلی دي قرآن پر نازل شوی ته ایمان نه پرېږدې او د هغه قسمه مشکله مې خلاص کړه دا خیاو چې یذبحون چې حلالولې ابناکم زامن ستاسې ويستحيون نساءکم د ويستحيون درې ترجمې دي طالبان ته چې په دې باندې پوهېږي د ويستحيون ماخذ درې قسمه یا به د یستحیون صیغه چې ده د حیات څخه ماخوذ چې په پای کې تی ولري حیات ژوند ته وایي نو معنا یې دا شو چې ویستحیون دوی ژوندي پرېښولې طلب د ژوند یې کوه نساءکم دپاره د ښځو ستاسې پر دغه تقدیر نو نسا یې ولې وایي چې ښځې نږدې پرېښولې نسا خو وګټ ښځې ته ویل کېږي دلته ښه باید بنات ذکر کړي وایي دا کوچني کوچني نجونو ته خو بنته وایي بنات یې باید چې ویستحیون بناتکم ستاسې لوڼې یې ژوندۍ پرېښولې مګر نسا یې ته ذکر کړي برای نو خو بنته چې ژوندۍ پرېږدي کال بل کال باره نسا نسوه ځینې لوري ښځه ځینې لوري دا یې په اعتبار د ما یقولو الیه د نساء تورې ذکر کړي دي چې ویستحیون ژوندۍ پرېښولې نساءکم لوڼې ستاسې د نسا د مخ لوڼو سره وکړه که څه لفظ د چا دي تعبیر یې په نسا ځینې کړي په دا خبره ستاسې سر خلاص و چې ما څخه باید بنات ویلې مګر نسا یې په اعتبار د ما یقولو الیه خو د هغه لس کاله بعد باره ښځه ده دا پر دا یې وتړه بل تقدیر دا چې ویستحیون چې دي دی د حیا څخه ماخوذ کړي چې په پای کې حمزه ولري حیا چې به کې شرم ته ویل کېږي نو ویستحیون دی طلب د حیا کوه نساءکم د ښځو څخه ستاسې معنا په کورونو ننوتلی زنا یې کول بالا دی خو ظالم و بالا خو د ده لښکرې ایله نو الله وایي دغه هلک یې در علالاوه د هلکه سره دا د امدادو چې کوه دغه عزت یې در کوه او په ښځو مو غورځوي دا ويستحيون طلب د حیا کوه معنا د ښځو حیا یې پورته کول شرم یې ورپورته کوه بې شرمه کول یې بې عزته کول یې دلته نو نسا په خپله معنا سو مجازي معنا نه سوله چې مراد بنات دي ما زه لفظ د نسا دی بلکې ونې د بنات سره د بنتو سره خو نږدېکت بیا نه کول کېږي نو نسا په خپله معنا یې حقیقي باندې باره سو د هغه غټ ښځې مراد دي دا یې دوې ترجمې درېیمه دا دی چې ویستحیون د حیا څخه کې حیا نه چې پای کې حمزه یا چې حمزه نه دغه سره مقصوره یې حیا چې بیا د په عربي کې د ښځې و فرد عورت ته ویل کېږي نو ترجمه باره داسې کېږي چې ویستحیون دوی مطالبه کوله د فرج د نساءکم د ښځو ستاسې د ښځو فرجونه یې کتله چې دا د نسا تر کوچنی په نس دی که نه دی دا یې کتله دا څنګه بیا د دې سره اړولی چې کوچنی بیا په نس و هغه ښځه عبارت څارله باره دا کوچنی په نس لري بیا معلومات شته چې دغونه ورځې بعد پیدا کېږي دا کور والا چې پوښتنه کوله چې تقریبا په کومه میاشت کې به کېږي هغه بیا راتلي باره د کاتي که به هلک ځینې علالاوی که به نجلۍ ځینې ورپرېښولی نو د ویستحیون درې ترجمې شوې که نه شوه ویستحیون ژوندي یې پرېښولې نساءکم لوڼې ستاسې ویستحیون حیا یې پورته کول نساءکم ستاسې د ښځو ویستحیون عورت یې کتي کشف عورت یې کوه نساءکم د ښځو ستاسې معنا کتل یې چې اوس کوچنی لري که نه لري دا درې سره الله وایي دغسې ځلک یې درکوه فرعون وفي ذلکم ته اوس خبره پسې راغله د فی ذلکم اشاره وه چاته دا اشاره یې و نجات ته ده چې الله پاک وایي ما نجات در راکړې وفي ذلکم په دغه نجات که هغه اشاره و نجات ته شي د بلاؤن ترجمه په نعمت سره د بلا په معنا سره د نعمت هم استعمالېږي نو فی ذلکم په دغه خلاصون کې بلاؤن الله وایي نعمت دی من ربکم د رب څخه ستاسې عظیم غټ نعمت چې درته نجات مې درکړی او د فی ذلکم اشاره کېدای شي چې و دې چاته و دې سوء العذاب چې و فی ذلکم په دغه بد عذاب کې چې دا فرعون تاسو درکاوه بلاؤن په دې کې مصیبت دی من ربکم د رب څخه د رب څخه بیا بلا په معنا سره د مصیبت د غم راغله نو دا خورا بد غم دی من ربکم د رب څخه رب باندې مسلط کړی د فرعون عظیم خورا غټ غم دی دا دوې ترجمې او که د ذلکم اشاره و دواړو ته کې چې نجات او دغه سوء العذاب دواړه چې په عذاب اخته الله بیا خلاصون درکړي نو باره به د بلا تجربه په امتحان سره وکړو فی ذلکم په دغه دواړو کارو چې ته پلا په دغه افت لګیا وي الله بیا خلاص کړي په دغه کې نو بلاء امتحان دی بلا په معنا سره امتحان هم راځي من ربکم د رب څخه ستاسې د رب عظیم خورا غټ امتحان دی چې په داسې مشکل کې واچولی بیا خلاص کړي نو دا یې لومړنی نعمت پر چا باندې یاد کړي په دا بني اسرائیلو باندې ما درته د پلا اول دپاره ترغیب و پسې ترهیب و اوس نعمت پر راپورټ کړي او نعمت خورا غټ نعمت دی چې موږ نور په ځان یې راقیاس کړي چې الله وایي د دغسې ذلت سره مخ وي او بیا مې خلاص کړي خلاصون مې درته درکړي دا یې یو دوهم نعمت وریا دی واذا هغه وخت په یاد کړه فرقنا الله وایي چې ما سره جلا بكم په سبب سره ستاسې البحر دریا ستاسې په خاطر مې دریا پرله ودروه چې ما دوی ووتله باره روجنیل ته ورسېدله باره د فرعون فوجان پسې راغله باره پر دې مځکه تنګه شوه موسی علیه السلام ته خو دغه رقم یې نه ګوره اوس دا په دې خلکو باندې ډبۍ یې هلته هغه ظلمونه را سره که وروستې نو ښه راتله ظلمون هم کړي
دور بس مزار انځنی راوړي دا دی الله پاک ولا رم پر دې بیا څنګه څنګه سره نو دا چې الله پاک مال دریا ورته څه کې دا غځای په سوریا دی ګور مال هغه غټ غټ ټکی تفسیر خو انت نسته پکې تفسیر سبب بل ځای راځي نو چې موږ سره جلا په تسبب سره اساس البحر دریاب فانجینا علا وای مش خلاص تاسو تاسو دریاب ته څکی او تاسو خلاصون درکې واغرقنا یوازې په دې نه کې چې ته ما خلاص ولې دلته دوه انعام دي کسې په پکې فکر یو دا چې ته ما خلاص کې وځه یو داسې دشمن څخه ځان خلاص بل انعام دا دی چې ته خلاص یې دشمن دې مړ دا نو بیخي کامل انعام دی دا اس کامل انعام علی فکر فانجینا مخلصنا فی کوم تست واغرقنا او مش غرق في آل فرعون هغه اتباع فرعون هغه فوجان فرعون هغه غرق بعد وقت اسمه دي مرد خپل دشمن بعد وقت اسمه یو ګای یې ته څوک زیری وکي برای د کفار ګرځم رسم دا هم یو رقم خوشحالي خو لري مګر داس اطمینان نه لري چې تخپل ورته ګوره د سګلې شخوات ستور ته ګوره ستاسو دشمن مری بارو شخوان کې علاقه مو وي وانتم تنظرون دسي مو وجل لا ندي چې تاسو لیدای چې بیا د زړه پاوا وای چې کایو یا فلا ژوندۍ وو الله ستاسو سرګ لاندې مر ستاسو ته کتل چې ګور د سګلې وای په وګو کې مړ کېده په کېدل نو دا شک عامل انعام او خیات نه الله ته پر کوم ځي دغه احسان ستاسو رسول دي چې ستاسو سرګ لاندې په زورو فوج فرعون غخدي او ته د دریا پرجی ورته ولاړ ورته کتل نو دون انعام سره وسه ته پر هغه سبيره چې اخر زمان نبی علی ایمان نه پر راوړي دا یو هم نعمت ترجمه متوجه سیاس نو واغرقنا مجغر في آل فرعون هغه متعلقين فوجان فرعون وو په داس حال کې مغرق چې انتم تستنظرون تکتل تشمر تکتل بل انعام ريادي واذ دام دا تمهيد دي درين انعام ده فدا اذ وعدنا خپل په دغه آیت کې نعمت نه دي یاد سوی په آیت نعمت راځي دا ما زغه د فار مقدمه کې شو ترجمه کې څه وګوري واذ هغه وخت په آیت کې وعدنا چې موږ وعده وکړه موسی عليه السلام سره 40 ليله د څلويشت شپه ثم اتخذتم ثم بیا اتخذتم تسونا والعجل قلبين وناوه فخدای سره من بعده ورسد د موسی عليه السلام چې هغه لاړی وانتم ظالمون الا فك وانتم او تاس چې ظالمون ظلم کوونکي چې خپل ځان خورا غټ ظلم کوي شرک مو نو شرک هغه ګناه ده چې الا فك بل هر شی بخښي یو شرک نه بخښي او دی خدای خور کړی د شرک رستم وبخښل مګر ته بای وکړه هغه څنګه نو چې هغه څه وبخښل چې خپل نبی چې موسی عليه السلام د ټول رااله هغه ده په نجاست اخته شرک دغه سي نجس بچ شي د کچکر نه کبو دغه سي د عبادت کې داخله کې د مشرک عبادت دغه رقم دی بل ځای الا پاک ما د عنکبوت د خو سره مشابه دی دغه شي د مشرک عبادت نو علاوه وانتم ظالمون ګورو مشرک ظالم ویل کیږي تاسو ظالمان اوس وسو دا ترجمه سودا کریمه قصه خدا و چې دی چې دغه ځای پری وتره درځي ورو ګڼي خو څخه موسی علیه السلام ته الله پاک سرویش کړی ورته براسه د په کوی تر کې روزه باندې امي الته بزتا تبارک قانون د کوم چې عملیه کوي دا ګرځي چې دا احسانونه کول کیږي الته الله پاک خپل نظام غواړي وای دغه په تطبیقیه نو نظام خو دې سره نو موجود موسی علیه السلام نه دې نظام نه لري قانون نه لري د قانون د فار اعلی د یو وخت چې بار بنو ته تورات راوړي د خلک به عمل کوي عمل به کوي ته به اسلامي حکومت جوړ کړي معنا بار بنو ته باچا د قانون د تورات دا بس استفاره د عمل یو لایحه ادي داغه د فار ولاړي دلته د دې سره سامری ورسره او سامری به یو بل او دغه کیمیاګر شی هغه چې موسی علیه السلام ورور دی بدبخت شي بارا موسی علیه السلام وزن دی بارا فيزا يعني قدر تقولي نو يتسرى زار وتخو ولا فرعون ده قال قوم تقول سبين زار وتخو بارا قمدك كي غار وكش دي جلجره كم غالب دك بخوات وبيجي تصرف باتشو لعبه من الصرف جارين جوړا واغ د جوړ جو من درو مسكينه بو انا بارا بم خرج كي غالب جوړ كتاب مصرف طويل پروګرام شو نو بده صرف غټ بيجل جوړ سو دم دا رقم یو غالب جوړ کی بارا دا جاني کښ شو ده اور قربان اش په بل کې جواهر بس پرواچو عبارت هغه ځای کې هغه ویډیو سره غاڼې اورول ودا سم دم کې لګي جوړ سو چې جوړ سو بارا خاور چو چې جبرئیل امین دغه ذات خچماله د فرعون تر میدان تر اس د مخ سو چې میدان باندې سپور د هغه اس ارنه په شای شوی هغه مزکه شنه کېدل شنواله د چې داسې ورته وکړه عبارت په خدای په دې خاور کې هلک څنګه د اس څه د نس په واخت بس هغه ځای شینس په دې کې حکمت عبارت هغه ځای خاور راوخته په دې کې سره پټ ولداشته به کار حیات خامخا په شوی وځای درځي خو ما کار خو دا کیمیاګری و دا شین جوړ کړه د تخنیک د کار عادت چې دا ګلګي ورته جوړ کی هغه چراوښ شي بارا په خپل کې دا ورواچو هغه بارا جست تصور دي بارا حیات شکل راځي ځینې تفاسیر دا راکوي ځینې تفاسیر وايي شکل یې جوړ دا هغه مستلا ولا کده ملنګ تروم
ملنګ چې دغه پښتو کې هغه نه ته د چې بهوانه نه وته برای ژغ کوي په تو دغه چې څوک کې برای ژغ کی دا نه څه داسې وکړي دا نه منه چې حقیقي ژوند یو کې بلا حقیقت خدای ته معلوم دی خدای شایسته ګلګي ورته جوړ کی یا د خاور په خاطر باندې ورځي یا دا بس هوا باندې وته ژغ کوي برای دغه د موسی علیه السلام څخه خپل خدای ورته خدای دغه دې تل دې کوي ته اوس تورات مشترک پر دغه باندې سجده او بس استیال کشف وسته چا ذکرونه ورته کول څوک پر سجدو ورته پراته او څوک ورته جازه په غومبر شروع دا کیسې شو وسته دا نه دا ځینې کسان دا باطلو مریدي ته دا مولوي سوي ور سامریان ته وایي دا سامریان خو دغه ځای کې سره شروع شول ورته پر دغه پر دا ګرګي توقونه شروع شوی خوشحالي شول هارون علیه السلام هغه چې وس په دې کوم څه یو څه خلک خو بره د هارون علیه السلام سره تکشینسته یو څو ورخه چې دا کار مکوي موسی علیه السلام راځي تورات براوړي برابر د عبادت طریقه راوښي چې دغه سمنځ کې دا وسته چې شو هغه خلک سره ډېر سامری ورته ناس ګرګي ورته دغه پسې پر ګرځي په توقونه پر کول دلته الکی مرته دا شیان کول هغه چې موسی علیه السلام د تورات راوړي برابر ته درد برابر تورات چې ولس تختی او برابر د ذکر یو شدن برابر دا زه دروس کې قانون راغلی نه دي تبع ورته بیا چې تبع شرک شروع کړي برای اول برابر هارون علیه السلام تجربه په قرآن کې دا خبره په تفصیل باندې راځي دا خپل ورور ته برای هغه شرک کې ته دی ورته ناس د بار د مور زو يعني مرا مور الشباك ما نزور فمور سر قاعد بارك هذا زد الجرون ولا تخبر ما فدغ الرغم نور تكاو ما زد استات برد نخش دافع بجان غير نجلس ما بدي جهات في الاعلان ولا اشترى فينا بدي ما كنت في استديو وجندي بنوي تبرت مش تاخذ ما كل صبر كاوت نزست هذا ما رغم تكني دس نيش بدي كار زرازيه نو دغه على فاكر يدي شوي تشد بل بقى سقط غلطي وقت موسى عليه السلام راغلي لا نو فتورات استريو او تاشت ولا شروع في ده قبل زاويه دي ور ما دام مقدمه صناعات بارو بيات واذ هذا وقت الفيات على فاق وعدنا شمر وعد اخذته موسى عليه الصلاه والسلام سر وعده كره 40 ليله تسليوش شو على موسى كره فدق 40 ليله تنكش دي بها اثبت زي في سوره الاعراف غالبا راجع خبر سوره براسي ش على فاق فلاوي دير شو دي داوي مش اغادي شو في لاس ولد فراك سلويش فلاي ديرش بي لاس نور يا كيلي دلتي في فلا سلويش دي هذه كلي خما دا زي دي اجمال دي تفصيل زي دي براغه توصل بزياده في تفصيل نه في ورتوار على فاق دير شو دي في لاس ولد نور في اذا فاق رجع اغا تفصيل نه فقط اجمالي وسلويش بل علامه زي اخسته بيد وريو داري كوچلا ثم تخصتم العجل ثم بقى اتخذتم تسونا العجل قلقيم ونياوا تشمونيا غن فلسانينس يعني اله دائم ونيا غن فقداي بني وماني من بعده رسل موسى عليه السلام أغرى ندي وأنتم ظالمون على فاق تسجئ ظالم على أسفل عكاك تسجلم كونك باس بدي كاربين ثم عفونا نعمتنا داخل هذا الريم شالاوي ثم عفونا بأن مجعفوا وقع عنكم استسخر من بعد ذلك رسل الله عبادة سجد توبة توبة وقشل تسع هذا جرجع عبادة فريشة ونرجعفوا دكتور منا محو دقونهم ودرسوك أغسيس دقونهم ودر معاف من بعد ذلك رسل الله لعلكم تشكرون لعل بس رب سر دغه بكم تاس تشكرون شكر ادا کی فدغه من ټول د توبه سس قبول کړل ترګنه هو در چیرسو چې درغه نظر به عظیم ورسره ما معاف نو اوس به شکر ادا کړو دغه د فارم دا کار وکړي ورته درې نعمت هغه واذ وعدنا هغه چې تمهید و د فار د چا د نعمت دغه عفونا اصلي نعمت دغه چې علاوه بل نعم دغه چې د شرک واستماع معاف شرک امك دوغه غلط غلطي تسوس برغه سبيل معاف سلرم نعمت ريبور في هذه الافاق واذ اتينا موسى الكتاب واذ هذا وقت الفيات اتينا جمهورتي موسى عليه السلام الكتاب التوراة مرة والفرقان او في سلكون كي شيء الفرقان تخبرت على كتاب ما الفرقان معناه شغله في سلكون سلاحيت بدك وفجاء كتاب الله في سليك والكير ده حق ده باطل فك والكير نمر لروات التوراة والفرقان او ده في سليه ده فار شيء شبه خلد على التوراة لعلكم تهتدون لعل د فارد چې کوم تاسو تهتدون هدایت په حق لار باندې برابر سي دا بل انعام دی نو کتاب الهي و انعام دي پر چا باندې راغلي ګوري الا پاک وبن سبا دي وشماري واذ اتينا موسى الكتاب نو قران په خپل ځم د فار یو نعمت دي چې الا پاک مشترک کړی دي پر دغه بس د پاک شکر وای ولي مالک دا قران نعمت ني پر دې باندې د تورات څنګه په نعمتو کې الا پاک حساب نو څلور نعمت ته بیا ځای پور رااله ترجمه متوجه سي است واذ هغه وخت پیاته هر نعمت چې راځي الا پاک چې شکر پیاده نو اول نعمت کوم ځای را شو واذ نجيناكم من آل فرعون دا یا دوهم نعمت کوم ځای څخه واذ فرقنا بكم البحر دا دوا دریم نعمت واذ وعدنا تفسيروا ثم عفونا دا فرغله تفريو دا بیا واذ وعدنا فسر کړل کله از فسر کړي معنا دا د پیات کړه دا د پیات یو پر حساب الا پاک
څلورم نعمت هغه دی چې وإذ آتینا موسی الکتاب او کتاب مې الله پاک موسی علیه السلام ته ورکړي نو کتاب خو د دې ټولو دپاره یوازې د موسی لپاره نه و نو پر دې ور حساب کړه او د څه دپاره چې الله پاک اجماع چې پر هدایت باندې سي پر سمه لاره باندې ولاړ سي نو دا څلور نعمتونه ور حساب کړه د څه دپاره هلته مخکې حکم راغلی چې لعلکم تشکرون خو شکر د څه غواړي د الله پاک شکر ووایاست نو د یو منعم ما خبرته که داسې اوس متوجه شي په پای کې پر دې خبره ختموم د منعم پیژندل دا د حیوان کار هم دی حیوان هم دا کار کولی شي سپي ته ډوډۍ ورکړه لا دی د خپل خاوند پېژني څونه قدر ته تبوع د خپل منعم کوي په د خپل حیات کې زما یوه تجربه ده یوه ورځ ما د چینیانو څه سپی خلاص کړي باره مې نه ډوډۍ ورله راواخله په میاشتې د کوره ولاکه کړي باره زه لکه سګوان زما د کوره دی ما وهي دی به نه کړي دی به پرېوتې بس مې عاجزي کوي چې منه هغسې احسان وکړه لکه په ورځ چې چا څه خلاص کړ اوس مې کور ته پرېږدي د کوره بدۍ نه پیږي زموږ د دروازې نه ورغلم پروت په میاشت پیسې چې خدای خیر کړی په موټر کې واچوه درې واره عبدالعزیز کوبک د ګنج اخواته بېرته به ساعت کې به زه راکړم دوی بدلي راغلی بون نو دی دغونه قدر نعمت شناسه سپی چې هغه نجس حیوان دی هغه دغونه چې هغه چا انعام پر کړي هغه پېژني نو الله پاک خو دې ته نعمتونه ورپیښ کړي چې د سپي خو به مې درجه نه وي دغونه نعمتونه مې درسره وکړي چې ما ورته دا نو بیخي غټ انعام دی چې انسان مې خوځي کوي چې ول د ښځو سره مو هغه وضعیت کېدی دی د الفانو سره مو هغه وضعیت کېدی اوله ور ما تاسې خلاص کړه داسې مې خلاص کړه چې ستا د مخه تا ورته کتل زړه چې په خونک شو درته غږ مو کړي هغه سپي واجه مړ شو نو دا خو بیخي غټ انعام دی نو شکر ولې نه ادا کوې نو خو دا معنا شوه چې دغه سپي هم خپله درجه بتره تر هغه حیوان هم خپله درجه بتره پسه د انسان سره دغسې اموخته کېږي سیرلی دغسې اموخته کېږي نو دا دې ته یو نوعه هغه نعمتونه ورته پر زړه کړه چې نو که یې غیرت ورته ودرېږي چې باره به د پیغمبر علیه السلام اتباع وکړي ما د دې حالات ته چې ګوري دې شناعتونه اوس انعامونه پسې حساب دي پسې به بیا د دغه یهودو و نصاراو شناعتونه پسې راشي دوی کوم من آخري د انبیاو سره کړي دي دا ټوله به الله پاک درته واضح کړي باره به د دغه یهودو و نصارا چې موږ بني اسرائیل بولو د دغو حقیقت به درته واضح شي الله پاک موږ دوی د اتباع څخه وساتي